د هند پخوانی لوبغاړی یوسف پټان پرون د نړیوال کرکټ د ټولو فارمټونو سره مخه وکړه. یوسف د 2018 او 2012 کلونو ترمنځ د هند لپاره 50 یو ورځنۍ لوبه کې 2316 منډې ترلاسه کړې. همداراز په 22 لوبیزو لوبه کې 1010 منډې نړیوال کرکټ کې ترلاسه کړې. 2010 کال کې په نیوزیلند کې د نیوزیلند خلاف د 123 نسوځېدلو منډو پر مټ هند ته د 314 منډو هدف د نیوزیلند خلاف وټاکه. نوموړي نړیوالې 40 وکټې هم ترلاسه کړې وې. 2010 کال کې په نیوزیلند کې د نیوزیلند خلاف 123 نسوځېدلو منډو پر مټ هندوستان پر ګټه د نیوزیلند خلاف 314 منډو هدف وټاکه. نوموړي نړیوالو لوبو کې 40 وکټې هم اخیستې وې. پټان د 12 کلونو مودې لپاره د هند غوره لیګ برخوال و. هغه په ټولیزه توګه 3260 منډې جوړې کړې او په IPL کې 42 وکټې ترلاسه کړې وې.